السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به نن په نیو بلاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. روژه را اواز رانه ډېر زر زر نه راوځي، اواز مې بالکل ناست دی. ماسپښین دی، ماسپښین مونځ مې وکړو. تاسو ټولو ته د ټول ناول خو د روژې د میاشت ډېر ډېر مبارک شي، ځکه نن دویمه روژه ده او ما پرون بلاګ نه دی کړی. پرون بلاګ مې ځکه نه دی کړی چې ما راته غرزو بلاګ 2 پاټه کړی و، نو هغه مې پرون اپلوډ کو، نن اپلوډ کو، او دا چې دی دا دویمه ورځې بلاګ دی. انشاءالله دا به سبا اپلوډ کوم. نو نن دویمه روژه ده او ماسپښین مې بلاګ سټارټ کو، تقریبا 4 بجې دي. اوس په زو مخکې زمونږ سره به یې دا بجې دي، دا 4 بجې دي. دا زما رور دی، دا به بورډ باندې چې لیکل کوي، او دا زمونږ ټول چې دی کزنز دي، د هغوی ته کلاسونه دي. لکه تاسو ځان ته داسې کولر یخې دی، ته پوه چې لکه ستاسو چې کوجی دا بیگانه کولر دی. ها بھائی چې کوم نه راه هي هو present continuous tense کا پوه شو کنه. continuous tense او راه هي دا صرف تای راه تا رہی تی او رہتے دا صرف دا ورګرځي. یو کس وی کنه مونږ ته خپل کلی او خیا کنه، نو خپل کلی برته ان شاء الله په بل ویډیو کې خیمه هغې نه به ډرون شاټس اخلم، هغه به درته خیمه. دا زمونږ حجره ده او زمونږ د حجرې شاته کلی دی که نه، زمونږ حجرې شاته کور دی، بیا کلی دی. او دا شنه شنه پټي چې دي زمونږ کور چې دی هغه لږ په شاړه کې دی، نو شاته پټي دی او بیا پټو پسې شاته بیا کلی دی. نو دغه زمونږ کلی دی. هلکه څه چلو کوم تعالی Fatura juga gitu. پټولو کا تاسو یې مال سره کنځي کا Selalu kan jika fatua. دا چې پور زه تر سره دا لږ چې دی که نه دی د دغه نه یېرېږي نه نه نیوس ما ته وي تمہارے جانا مشین میں راغستے اوس در ویښته واړه کړئ. راځه. السلام علیکم. نو رسیدي ها روژه څنګه تېره شوه؟ اسانې دي لکه تاسو لږ په کلاره که نه سبق وایئ لارې څه وي ګړو ته ځو مردان لوگ منس کو بے براو کی جو موٹر سائیکل ہو چکر بولا گو ہاں پتہ نہیں لگی نو ہاں بھائی مازیګر منس کو چکر لوتو مرګر را سره مو خو د موټر سایکل ټیر چې دا پنچر دی، نو دا به پرېږدو. اوس په دیو باندې لاړ شو او کته بس هوټل نه څه سالن وغیره هم لږ راوالو، نو زو زمونږ سره کته هوټل ته رالو. هوټل هم بند دی زمونږ نن دا قسمت چې دا بالکل خراب دی. هوټل هم بند دی، ای کسان را روان دي ورکه چېرته څو سره تیاري راکوي که نه. دا لږ ما ته هره ورځ وایي که نه ما په ویډیو کې راوله. ښه دا مست ما په ویډیو کې ته څه وایې وایه وایه که نه. لکه ستاسو روژه کوجل لشتک نه په دې روژه کې تاسو بال کوئ مسلمانانو. اوس مې لا سترګې وغړې دي ځکه چې روژه مې ماته کړه. مونځ کومه او بیا به نور ګپ شپ لګو، خبرې به کوو. نورو کله کې شپې چېرته باربیکیو کېږي دغه کې زموږ به دلته پاپړ پخېږي، نو دلته پاپړ پخوي. نور مخلوقو ته ولاړلې چې تراویح مو وکړې. اوس رالو کور ته حجرې ته رالو. اوس دا ملګري راغلي دي وایي چې د چکې ګیم کو. زه ورته وایم لکه دا عبادتونو شپې دي، دوی وایي چې نه د چکې گیم کو. نو چکې گیم کو، یو گیم دوه کو، یو ګورو چې څوک ګټي. بیا زه تاسو ته وایم بھائی یو میچ رانه وګټو، دوی وایي چې د پښمنیه پورې مونږ ځو نه. زما ملګری وایي دا شیخ وایي چې دا گیم به ترې خامخا ګټو. اوس ګورو چې څه کېږي، بیا تاسو ته ښه وایم. ښه بھائی دا گیم دې مونږ وګټو او اوس په بل گیم ولو. ښه داسې خبره خو وکړه که نه چې گیم خو ورکو. جړلې راته جړلې نو بس گیم خو ورکو مونږ یې په بس بیا راته جاړي هر ټایم بیا جاړي گیم خو ورکو. ښه نو تقریبا 12 بجې دي او پښمني د ټیم نږدې کېدو والا دی. تقریبا په 2 نیمې دې ټیم باندې خلک پښمني کوي که نه 2 بجې، نو ټیم نږدې دی پښمني. نو دیس چل به وکړو چې موږ به خپل بلاګ ختم کړو.
نننی ولاګ چې دا لږ و په دې وجه لږ و چې ما ماسپښین شروع کړو او ډیلی ولاګونه دومره خاص پکې څه نه و خو زما دغه بس مازدیګر نه به دې بله کوم ډیلی روټین و هغه مې ورته وښو سهار نه واله غرمې پورې خلک هسې ودهي په روژه کې ډېر خلک ودهي که نه په کار نه چې مونږ وده شو خو ډېر خلک ودهي کار پکې نه کېږي یا روژه ده نو څه چل به سړی وکړي نو مونږ وده او دغه مازدیګر نه پس مې دغه ولاګ وکړو انشاءالله سبا به کوشش کوم چې د دې نه ښکلی ولاګ وکړم او نننی ولاګ چې و هغه بس دومره امید دی چې ستاسو به خوښ شوی وي که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ او یو خبره دا ده چې روژه ده نو په روژه کې به زه کوشش کوم چې ولاګ کوم خو که کله ناکله رانه ولاګ پاتې شو نو د هغې به بخښنه غواړم اوس ماله راکړه اجازت و د سباني ولاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان